کړو. مونږ له دلته موټرسایکل والا راغی، مونږ ورته وویل چې دا موټرسایکل بند کړه، تیل ختم شي، ټینکر لاړ شي، نو بیا به تاسو ته تیل واچو. نو هغه صبر ونه کړو، موټرسایکل سټارټ یې کړ، اکسلیټر یې ورکولې، د هغه موټرسایکل کله کرنټ راغی نو زمونږ د پټرول پمپ دغه ته لاړ، ټینکر راغی ګیس له لاړ، بس هغه یې بلاسټ وکړو، بس هغې نه بعد بیا دکان بند کړو. دغه راته ووایه څومره تیل تا سره څومره وسوځېدل او څومره څه دې وسوځېدل چې کوم غټ سامان څومره نقصان؟ یاره جي تقریبا 2000 ټینکۍ کړو او 5000 ټینکر کړو، تقریبا 7000 لیټر وو او ټول اوسېدل، یو انورټر اوسېدل، بیټرۍ وې، داسې نور اے سي، داسې بل څه جنریټر او روکولر او موبلایل او هر څه بچیسونه تقریبا 25 لک روپیو نقصان زموږ وشو یو وخت. موټرسایکل والا دلته ودرېده که نه هغه موقع نه وتښتېد؟ هغه وتښتېده موقع نه جي، هغه وتښتېده موقع نه. موټرسایکل یې پرېښی؟ موټرسایکل یې پرېښی، موټرسایکل باقاعده موږ سره ولاړ دی او غتلی دی. هغه تښتېدلی. او جي ټینکر والا څومره نقصان وشو؟ د ټینکر والا یاره ټینکر والا خو پته لګي دا هم د ټینکر ټول ختم شوي دی که نه، 40-50 لک روپیه به د هغه هم تاوان شوي تقریبا نه او دغسې. حکومت نه څه غوښتنه کوي؟ چارواکي تاسو نه راغلي حکومتي دفتر؟ یاره جي ریسکیو والا ته مونږ کال وکړو، هغه هم تقریبا 20 منټ بعد راغی که نه، حالانکې موږ سره دلته نږدې هم دی، 20 منټ بعد راغی، نو چې هغه لږ په وخت راغلی نو کېدای شي څه نه څه بچ شوي وو که نه. د دې ځای خلکو هم نیمه د تا په سر تعاون دغه اور مړ کې چا مرسته وکړه؟ الله پاک د دې خلکو سره ښه وکړي، دوی راله هر څه وکړله، دې ځای خلکو د دې مارکېټ والا ټول راسره وکړه. تا سره خوا کې څومره دوکانونه هغوی ته خو نقصان نه یې؟ نه یو ته هم نه یې رسېدی، زموږ چې کوم دوکان و بس یو هغه او یو زموږ چې کوم بل دوکان و د کاسمیټکس د ګارمنټس یو هغه دا دواړه وسوځېدل، دا دیوال په دیوال وو، دا دواړه زموږ خپل وو. دا مونږ دلته کې موجود وو، دلته دا ټینکر د تیلو راغلی و، دا ځای کې هغه وړوکي دغه یې جوړ کړی پمپ، نو هغې کې تیل اچول. نو دغه وخت کې خو په موقع باندې موټرسایکلو ته یې تیل اچول، که څه دغه وجو خو سپارک نه وغیره نه اور ولګېده. بیا هغه ټینکر هغه ځای نه په ریورس راغی، دلته دا زموږ دوکان دی، دا پیلر هم وغورځېده او دې کې دا رور مې کار یې کوو، بس هم خدای د مرګه بچ کړ. دا کافي نقصان زمونږ هم وشو. بل دا چیزونه چې دي دا خو کم سے کم د دې مثال خو بازار دی، په بازار کې دا شیونه نه دي پکار. دا یو بار لوی لکه څنګه چې هم غټ پمپونه دي، دا خو د لکونو روپو دوکانونه دلته موږ سره خالد بی دی، د کم سے کم 50-60 لک روپو دوکان دی. زما بل دوکان دی هغې کې دا د 15-20 لک روپو مشینري ده، د فرنیچر او د دروازو